السلام علیکم دوستانو. د شهید خان او د مراد د ښځې ډیر بې شرمه ویډیو راغله. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو اول تاسو ته ضرور رسي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې د نیلم د خاوند مراد څلورمه ښځه اوس پښتو ډرامو ته راغله او اوله ډرامه کې د پښتو مشهور اداکار شاهد خان سره کار کړي چې ټریلر یې ډیرو خلکو خوښ کړي. خو اوس راځو حقیقت ته چې دې ټریلر کې څه او دا څنګه ډرامه وه. دوستانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې فلم به صرف د سینما لپاره و او خلک به د فلم کتلو لپاره سینما ته تلل. خو ډراما یو داسې شی دی چې هغه په کور کې له ماشومانو سره کتل کیږي. خو شاهد خان په ډرامه کې هم داسې خبرې او کار کړي چې د ماشومانو مخ کې هغه ډرامې کتل ناروا دي او له شاهد خان نه زموږ دا خواست دی چې د فلمونو بېحیایي دې ډرامو کې نه راولي، ځکه چې داسې وخت به راشي چې ټوله معاشره به په بېحیایي شروع وکړي. او مراد خو ټولو ته معلوم دی چې په خپله ښځه کوم کارونه کوي. دې ډرامې د پښتو ژبې خدمت نه بلکې په دې ډرامو باندې د خپلې ښځې مینوال زیاتوي چې دوی ته راشي او دوی ورسره غلط کار وکړي او دې پې ښه ډېرې پیسې واخلي. دوستانو دا خبره موږ د ځانه نه کوو بلکې دا خبره د مراد درېیمه ښځه نیلم ګل په خپله خوله باندې کوي چې مراد زموږه نمایش کوي او بیا راله شپوله سړي راغواړي او هغوی نه په لکونو پیسې اخلي او خپل جیبونه ګرموي. دوستانو زموږ مطلب هم دا دی چې هیڅکله هم باید داسې خلک سپورټ نه کړو کم خلک چې پښتو معاشره بدناموي. تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.